بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیله په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. نن راځو د سټاټیک په موضوع یعنی سټاټیک په موضوع کې په یو مثال باندې مونږ څه کوو بحث کوو. که چیرته مونږ داسې یو مثال ولرو چې دوه میلې دي، یو اے سی او بل څه ده بی سی. دا دوه میلې دي چې په دغه جاینټو کې سره وصل دي او په دې سی ټکي کې دلته 1000 کیلوګرامه وزن په ځوړند ده او د دې دغه قایمه زاویه او د دې په مقابل کې بیتا زاویه او الفا زاویه چې الفا زاویه مونږ ته راکړې 10 درجې او بیتا زاویه مونږ ته راکړې 80 درجې. نو مونږه اوس پیدا کوو چې په دغه اے سی میله او په بی سی میله باندې څومره وزن واردېږي، چې کله څومره قوه پرې راځي چې کله دې باندې دلته څه وزن راشي. نو که زه راشم، البته دا د ګرافیکي شکل د ګرافیکي په شکل باندې موږ حل کوو. نو که زه راشم دغه پی وزن ده چې 1000 کیلوګرامه. که چیرته دا زه دلته رسم کړم دا پی شو او راشم دغه بله زاویه چې دا یې دې خوا ته عمل کړی، که دا چیرته زه داسې رسم کړم نو دغه به څه سي اے سی او دغه زاویه دې زولې ته راځم، دا زوله په دې محور باندې داسې دا که چیرته دا رسم کړو نو دا داسې دغه زاویه 90 درجې ده، دا زاویه بیتا او دغه زاویه هم الفا ده. نو زه دلته راځم د دې لپاره چې ماته معلومات وي، نو الفا ماته موږ ته راکړې 10 درجې او بیتا یې موږ ته راکړې 80 درجې. نو موږ راځو مخ ته ځو. زه غواړم اوس ګورئ، که چیرته زه دا داسې ولیکم، یعنې پی دغه زوله تقسیم دی ساین د دغه زاویې، یعنی پی پر ساین څه شی 90 درجې دا مساوي ده. راځم ای سی لپاره دا لیکم، دا څه ده؟ دا د مونږه بی سی ده. راځم ای سی پر تقسیم بر ساین د کومې زاویې، ځکه د دې زولې مقابل چې کومه زاویه ده د هغه په ساین باندې تقسیمیږي، پر ساین چای بیتا دا مساوي ده. بیسی دغه زوله تقسیم ساین د کومې زاویې د الفا، ساین الفا. نو له دغه معادلې نه که زه چیرته وغواړم چې اے سی پیدا کړم یا بی سی پیدا کړم، نو زه اول کې راځم اے سی پیدا کوم، نو دغه په نظر کې نیسم. دې دپاره زه لیکم چې اے سی مساوي کېږي دا طرفین وسطین پی ضرب در ساین بیتا پر ساین
یې پی تیار را کړی زر کیجی ضرب در ساین بیتا بیتا یې موږ ته را کړی څومره 80 درجې تقسیم ساین 90 درجې نو دا به مساوي شي زه لږ نوره مخته ځمه لیکمه زر کیجی ضرب ده ساین د 80 درجې زه پیدا کوم ساین 80 صفر اشاریه اته شپږ شپږ صفر اشاریه اته شپږ شپږ پر ساین د 90 درجې یو نو که چیرته زه ایسی پیدا کمه نو دا کیږي لیکمه زر ضرب صفر اشاریه اته شپږ شپږ تقسیم یو اته سو شپږ شپېته نو دا اته سو شپږ شپېته کیږي اوس که زه راشم ښه ایسی مې پیدا کړ اوس زه راځم بی سی زوله پیدا کوم بی سی موږ نه غوښتې نو د بی سی دپاره زه راځم له دغې معادلې نه استفاده کوم دې نه او له دې نه ځکه دې کې یو مجهول ده او دې کې څه شی ده دا دواړه معلوم دي نو که چېرته زه دغه دوه ونیسم نو بیا دې کې مجهول بیا دوه مجهوله په یو معادله کې نه حل کېږي نو دلته دغه نه له دې نه استفاده کوم او دا پیدا کوم که چېرته زه ولیکم چې بیسي دا مساوي کېږي بیا هم طرفین وسطین پی ضرب ساین الفا دغه پی ضرب دغه ساین تقسیم ساین د چی ساین 90 درجه نو دا مساوي کېږي پی قیمت زه لرمه زر کیجي ضرب ده ساین الفا یې موږ ته راکړی څومره 10 درجې پر ساین 90 درجې دا به مساوي شي زر کیجي ضرب ده ساین د 10 درجو 0.5 او ساین د 90 درجو یو دی نو بیسی به مساوي شي که چېرته زر ضرب 0.5 کوه دا بسي 500 کیجي نو د ایسی مې پیدا کړ او بیسی چیرته دا په دې باندې وزن وارد شي دا وزن دا مثلا ښکته طرف ته راکش کي نو په دې باندې څومره وزن راځي بیسي پیدا شو 1500 او په دې باندې څومره راځي 800 نو دا و د نن ورځې درس